چې ګوړه دا ورکره نه وي نو هغوی اوبه ګرمې کړي او مالګه پکې واچوي وړو بچو له. نو زما خو د اړه د غوښې دی دا خو په 600 روپۍ میاشت په ما پردی ټیټر چلو. د جبر نه باغي د انقلاب سړی دی نمري، د وخت د ګزارونو د جواب سړی دی نمري. ستړي مشئ قدرمنو، زه سیام خان یم او دا د خیال نیوز خپرونه ده. قدرمنو، زموږ د خیال نیوز د خپرونو موده او مقصد ډیر ښکاره او څرګند دی. دغه دی چې په پښتنه سیمه باندې څومره غریبانان دي یا موږ څومره د خپل وسه کولی شو چې چا له خوشحالي ورکړو، دغه پښتون بارود چاپېرچل خدمت وکړو، که د شعر د لارې دی، که د ټپې د لارې دی، که د صحافت د لارې دی. هم په دغه لړۍ کړۍ کې راسره نن ډېر خوږ محترم زبیرګل صاحب ناستی دی. زبیرګل صاحب د چارسدې د مندني سیمې اوسېدونکی دی. د کرونا د وایرس سره سم د خپل کار جاري وساتو، خپل یو موټر ورسره دی او د خلکو په خدمت باندې راولي. د هغه خلکو خدمت کوي څوک چې د هسپتاله پورې پیسې نه درلودي، دا خلکو خدمت کوي او ډېر په نره باندې کوي. ډېر خوب ستړی مه شي اشنا، په خیر راغلي. سلام علیکم، قدردان شئ. زما د وطن شازلمو او بل اصلي کې د میډیا والا مطلب دا دی چې د میډیا والا اواز چې کوم د بېوسه سړي دپاره پورته کړي، د عاجزه دپاره پورته کړي، یو ځای کې ظلم وشي د هغې خلاف اواز پورته کړي، نو الحمدلله د غریب سړي زړه ته پېښ سکون میلاویږي. ستاسو ډېره مننه چې تاسو ما نه تپوس کوئ او تاسو ما له رالئ. تاسو الحمدلله ستاینه وړ یاستئ. ټول میډیا والا ته زه د زړه له کومې نه سلام کوم، د ټولو زه ډېر زیات احترام کوم په وجه د دې چې تاسو کې خدمات دي او دا م یو عبادت دی. الحمدلله زه فخر په ځانم کوم او زه فخر په تاسو د میډیا والا باندې کوم چې هلن کې داسې خلکو سره زیاتی ظلم وشي د هغوی اواز تاسو پورته کوئ، الله پاک هغوی له هغه وسیله برابر کړي. زبیرګله دا راته ووایه اشنا چې دغه سوچ د کوم وخت نه را پیدا شو، دغه څنګه ذهن ته راغی چې یاره زبیرګل وایي چې د دې غریبو خلکو ملاتړ وکړم، مرستې وکړم او بیا تاته پته ده چې ګاډی څومره ډېر تیل څیزي او دا د مریضان د کرونا چې کومې دا هسپتال ته تفریح افکاس وړي، دغه باندې لږه نظر واچوه. خدای دې خوشحاله کړو کي دا ما بار مخکې ویلي، زه وړوکی وم او دا سخت دی، دا جزي په موږ تېر شوې ما په ټرالۍ کې بیلچه والو په 600 روپۍ میاشت په ما پردی ټیټر چلو. او زمونږ ته یو ورور مسله راغله، هغه بیا د شپې جمعې موږ څه ګاډی هم نه ته پیسې هم موږ سره پلار هم پردي ورونه مو واله، بیا موږ راولیږو. دا خبره زه بار کوم او حقیقت نه پټېږي، حقیقت هغه زموږ ذهن کې خاکه اوس هم په دې اړه کې پرته ده. نو هغه وخت نه هغه ورور موږ په شا باندې ویوړو جمعې پارچن هسپتال ته، او زما پړی یو ارمان و چې خدای پاکه ته ماله دونه ژوند راکړي، خدای ته ماله دونه څه راکړي چې زه به د بېوسه خلکو سره او د غریبانانو سره لاس اړم او زه بې تپوسه چې څوک ماته صرف مسکال کړي او زه د هغه خدمت وکړم. نو دا ماته ډېره خوشحالۍ خبره ده، مال الله دا موقع ګوتو کې راکړې ده او دا خو خدمت خو زه ډېر وخت نه کوم، دا ورسره خپل بچي به مې ساتل، خو دا 3 کاله وشو چې الله پاک فضل دی. بس ښه ښایسته وخت تېرېږي، ما سره ترون زامن هم سپورټ راپسې کوي. بیا زموږ یو خورکۍ ده په انګلینډ کې، هغه هم کله ناکله ما سره د پېټرول دپاره دغه کوي، خو شکر دی بس هغه د غریبانانو یو ارمان دی، هغه به نه پاتې کېږي. او زه دا یو خبره بار کوم چې په دې ځل د چارسده کې زه ژوندی وم او ما کې دا ساه وه، په خدای مې قسم چې ما بېګانۍ شپه کې نیمه ګنټه خوب کړی، قسم مې ورته وخوړ. 3 بجې زه راغلی یم، تاولان مې هغوی مریض مې وړی په دغه هسپتال کې مال خدمت کې، او بیا سهار ته دغه دی اوس رالم روکي یو منټ نه ودرېږم، خو زه دونه خوشحال یم، دونه جذبه ده، دونه مزه کوي که نه. مطلب دا دی چې خدمت کول چې د دې ډېر زیات خوند او د دې ما سره یو نشه ده په ما کې، بس هغه زه کوم ما له خوند. زبیرګله ژوندی راته وځي، ستاسو شان ځوانان ستاسو شان شازلمي دې ډېر شي او په عمر کې دې برکت واچولی شي. زبیرګله څه فکر کوئ کرونا وایرس پاکستان کې نه چې بلکې په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې بیا راخور شو، کرونا ورته ویلی کېږي، نو په پاکستان کې له بده مرغه انفارچونیټلی 140,000 ته د کرونا وایرس دغه بیړ بیا ورسېده، نو څه فکر کوئ دغه کار ته بیا هم ملاتړ دی، دا کار به جاري؟ ما خو دا خدای څه وعده کړې چې څو پورې زما په تن کې ساه وه، په تن کې مې ساه وه، نو زه به دا خدمت کوم او دا مې الله سره وعده هم کړې ده انشاءالله تعالی پوره کوم به یم. زه په زوی مې دی مشرې محمد انس نومې دی، په
په هغه به علم هم کوم تعلیم سره او د علم سره به ورسره هغه ته د ګاډي چلم معقول مال که زه مړ وم نو زویه چې زما دا نوم څه دی دا ته ژوندی اوسه زما په دغه زه چې خبر کوم مال جړا راځي ما باندې تېرې شوي زه خلک کینم زما په دې علاقه کې داسې خلک شته دي چې هغوی د چینی چې ګوړه دا ورکره نه وي نو هغوی اوبه ګرمې کړي او مالګه پکې واچوي وړو بچو له نو زه به زما خو داړه د غوښې دی دا خو خپل بچي به نار پرېږدم خپل بچي خفه کوم خو د بل بچي به رانه انشاءالله نه خفه کېږي او نه به رانه په جړېږي. سمه ده. زبیرګله تاسو دا کار کوئ خلک بوځئ او ډېره سخته تېروئ دغه کار کوئ دغه زیار کوئ دغه کار او زیار ته مو ډېر په درنښت سره ګورم ډېره مینه او احترام. چا راسه تر اوسه د بهر ملکونو یا په هېواد کې شتمنو خلکو در سره امداد کړی دی تر دې دمه؟ د دې ارچن زموږ یو ملګری دی کله ناکله 1000-2000 روپۍ تیل لرای کې داسې بې تپوسه زه چاته ویم هم نه هلن کې مطلب دا دی که نه پښتو کې دغه دی وایي د خپله در یې راله راکړې در په در مې نه کړي د خپله در یې راله راکړې در په در مې نه کړي خدای د ولږې نه مې مړ کړي خو سوالګر مې نه کړي نو مطلب دا دی چې ما خپل ځان ته چې زه وګورم ما څه نه ښایي او زموږ یو خوراکۍ ته زه بار بار دا خبره کوم د انګلینډ نه کله ناکله هغه بس 10,000 روپۍ رالیږي او زه دلته رونم دي بس دا دونه دی چې هغه چوکه پوکه د غریبانانو بس هغه کار روان دی او انشاءالله څوک پرانه په دې ذله چرته کې دا ارمان ونه کړي چې ارمان دا دی چې هسپتال ته مې وړی که باراني که ګلی که توپاني که زه مرم که زه چوم خو چې زما په تن کې ساه وه زه به ګاډي ته راسم زه به د انسان هغه غریب سړي هغه بېوسه سړي چې د هغه دروازې ته به زه خپل ګاډی ودروم نور مرګ او ژوند د چا لاس کې د الله تعالی نور به الله تعالی بچ کې انشاءالله خدمت په زما کاری دا به زه یو سترګه به مې ژاړي بله به مې خاندي نه د مرض نه یېرېږم نه د بل څه نه الله پاک فضل دی ښه همت کې ما ښه په زور کې ورته او خدمت په کوم او کړی مې هم دی کوم به مې انشاءالله. ښه زبیرګله تاسو دا خدمت کوئ او د ښه سړي ښه خلک مي او خیرخواه مي او بدخواه مي که نه داسې خلک شته دی چې یاره ته زبیرګل ته وایي چې مړه دا دې څه کار شروع کړی دی حالانکې دا خدمت دی څوک خو دې ډسکرج کوي نه یاره شته داسې ډېرو خلکو کسانو راته ویلي وو ویل دا اکسیجن هم د ګاډي نه لرې کوه دا لیکل هم ترې وران کوه بچو له مزدوري کوه ما له الله تعالی پیدا کړی ما الله تعالی به رزق راکوي الله تعالی به رانه روح خالي او انشاءالله الرحمن زما په الله بروسه ده روکي زما په الله بروسه ده زه وایم چې دا کم شتمن خلک دی د دوی ښه وس کېږي زه ډېر کمزور یم زه د دوی د خپل خاورې یم زه د خدای تعالی فقیر یم زه یم چې په خپل یو علاقه کې یو کس خو دا ایمان مضبوط کړي او دا خدمت شروع کړي زموږ په دې علاقه کې ډېر بېوسه یتیمانان خلک شته دي ډېر کمزوري خلک شته دي خو ارمان دا چې زما تعلیم نشته او بل زه د چا ویډیو ځکه نشم کولی بار بار د یو بېوسه خلکو نه او الله پاک بل ورله وس ورکړي دا زموږ د پښتنو دغه کې پیغور غوندې کې بیا کېدی شي نو زه څه ډېر راضي نشم ژوندی اوسې راته زبیرګل ما دا م اورېدلي وو چې زبیرګل په دغه کار کې چې مطلب کرونا شروع شوې ده نو ګاډی فی سبیل الله ځغلی ډېر قرضداری شوی دی خبره څومره حقیقت دی په دغه خبره کې یاره بس دا خبره خو زه په میډیا که اوس هم کوم د چا به په ذهن کې څه خاکه پرېږدي چا به څه خاکه پرېږدي خو زه چا اړونه نشم پاکولی پاکوي الله تعالی به ورته پاکوي زما دا کار چې کوم دی دا دعوت ورکول دي دا جوړ راوستل دي لکه تبلیغ او الله دې تبلیغ او دې شي ته زما مخه کې زما دې الله تعالی بل څه ته فکر کوي نه په دې ټیم کې په ما باندې قرض ښه ډېر روغتې ما د دې نه ښه ګاډی و هغه مې هم خرڅ کړی دی له کمزوری مې به واسه قرضونه مې خلاص کړ بیا مې هغې نه بیا بل خرڅ کړ بیا مې دا بل کمزوری واخیسته اخري به روان یم بس سلسله د شروع ده او قرضونه خو بس شته دی په هر چا شته دی دغه نه شو ویلی او ژوندی راته اوسې زبیرګل خپې به کلکې لګو خلک به لګیایي څوک به ښه وي څوک به بد وي موږ به خپل کار جاري ساتو انشاءالله تعالی هغه که زما د صحافت د لارې دی که ستا دغه کار زیار دی که خلک بد وي او که ښه وي نو موږ به دغه غریبانانو خدمت به کوو د دغه بارود چاپېرچل د خلکو غږ به راچوتو زبیرګل خانه که اخره کې دې ملګرو ته څه ویل غواړې په تلو کې نو زما ملګرو ته دا میسج دی چې دا ژوند ډېر مختصر دی جانانه دا 80 کال نه بر عمر نشته په دې ټول خلک پوهېږي چې ماښام څملی او کمبل په ځان واچوي بړستن په ځان واچوي نو د خپلو بچو سوچ په ځای باندې بل د بچو سوچ هم وکړه د ګاونډي د بچو سوچ هم وکړه چې دا ګاونډي به بېګاله څه خوري څه به یې خوړلی دي سهار به څه کوي کېږي به څه نو صحیح سوچ په کار دی د هر چا دپاره او دا واز څه دی دا هر چا غوږ ته دی یو انسان ورسوي داسې خلک شته چې هغه په خوب وده دي هغه د پیسو په نشه کې تلي د ګاډو په نشه کې تلي جایداد په نشه کې تلي نو یاریا 2 لاسه 2 خپې به ځو د دنیا نه نو مطلب دا دی چې داسې یو نوم جوړ کړو چې موږ ته خلک دواګانې کوي داسې یو کار وکړو
داسې یو خدمت وکړو چې هغه جذبه زمونږ کشرانو ته پاتې شي، هغه زمونږ په نقش قدم باندې روان شي، هغه کار وچلوي. ښه د باد او بریالي راته اوسئ. قدرمنو، دا و زبیر ګل خان چې تاسو د سپېڅلې او پاکه جذبه وکتله چې د پښتنو سره څومره مینه لري او بیا په تېره په دغه بارودي چاپېرچل کې د خلکو خدمت کوي. تاسو واورېده چې قرضداری شوی هم دی غریب. نو موږه د ده دومره تانده او سپېڅلې جذبه د ملګرو چې ما سره لفظونه نشته د ده لپاره استعمال کړم. به هر حال زموږ د خیال نیوز خپرونه پای ته رسي، چېرته چې مې ښه د باد او بریالي اوسئ.